سلامونه دوستانو، څنګه کولی شو چې په جیمیل باندې نوی فیسبوک اکاونټ جوړ کړو. هر څه له مخکې تاسو فیسبوک خپل پاڼه خلاصه کړئ، جوین فیسبوک. هلته به خپل چې تاسو کوم د خوښې نوم یې هغه خپل نوم به ورته انتخاب کړئ، نوم به ورکړئ. مثلا زه اوس کوم نوم ورکول غواړم هغه ورکولی شم. زما زوړ اکاونټ چې راته نقیب ودان په نامه ده، اوس ورکول غواړم افغان، مثلا ودان افغان. په نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. دلته ستاسو کوم د پیدایښت ورځ ده، د زوکړې ورځ ده، هغه به ورکړئ. مثلا زما 12 مارچ 1999 ده. خپل د پیدایښت ورځ انتخاب کړئ، نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. واټ از یور ډیټ اف برث. دلته لاندې تاسو ته ښیي فیمیل میل کسټم. تاسو که چېرته نر یې په میل باندې به کلیک وکړئ. دوستانو چینل سبسکرایب. په میل باندې چې مې کلیک وکړو، ستاسو کوم د خوښې پاسورډ یې کوم پاسورډ ورکول غواړئ هغه خپل پاسورډ به انتخاب کړئ، خپل پاسورډ ورکړئ. زما اوس کوم د ممنون نقیب باندې جوړه شوې ده، نقیب الله ودان 404@gmail.com باندې زه خپله آی ډي فیسبوک پاڼه فالوم. نو تاسو به دلته راسئ، خپل د خوښې چوس او پاسورډ، خپل پاسورډ به ورکړئ. مثلا زه ورکوم نقیب 12345. په نیکسټ به کلیک وکړئ، ساین ان به کړئ. چې کله مو ساین ان کړه، کریټینګ یور اکاونټ، تاسو اکاونټ جوړېدو په حال کې ده. سایننګ ان جوړ شو، مثلا دا فیسبوک اکاونټ مکمل جوړ شو. دلته به ولیکئ راغلی دی لوګین ون ټیپ. خپل پاسورډ سیو کړئ. دا تا خپل پروفایل که تاسو چېرته لګول غواړئ پروفایل ولګوئ، که نه اسکیپ یې کړئ. اسکیپ دا وګورئ. دوستانو اکاونټ جوړ شو. د نورو ویډیوګانو لپاره زما چینل سبسکرایب کړئ، مهرباني مننه.